د روسیې د دفاع وزارت چارواکو پرون یکشنبه ویلي چې ځواکونو یې د یوې جنګي الوتکې په ګډون څو اوکرایني پوځي اهداف په نښه کړي دي. په داسې حال کې چې اوکراین په همدې ورځ راپور ورکړی چې د دوی ځواکونو د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ د سختو جګړو سره د روسیې بریدونه په شا تنبولي دي. د روسیې دفاع وزارت چارواکو په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د روسیې پوځ د دوو ښارونو کنټرول په لاس کې اخیستی او د اوکراین پر رادارونو، پوځي هوایي ډګرونو او د امریکا په پیټریاټ توغندیو یې بریدونه کړي دي. د روسیې هوایي دفاعي ځواکونو ویلي د اوکراین یوه MiG -29 ډوله جنګي الوتکه یې ویشتلې او دغه راز یې د څو راکېټونو په شمول تر 100 ډېرې بې پیلوټ الوتکې له منځه وړي دي. سربیره پر دې د روسیې پوځ خبر ورکړی چې دوی د روسیې په کرسک سیمه کې د اوکراین پر پوځي پرسونل او تجهیزاتو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په همدې ورځ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قماندان هم له 100 څخه د زیاتو بریدونو او نښتو خبر ورکړی. اوکرایني ځواکونو د یادو بریدونو په تایید سره ویلي چې د روسیې پوځ د پوکروفاکس او کوراخوف پر لارو سخت بریدونه پیل کړي، خو په ځواب کې دوی ښه مقاومت کړی او د روسیې څو بریدونه یې په شا تنبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ له بریالیتوب سره پر اوکراین د لویدیځ پوځي او مالي مرستو د کمولو او د هوکړې لپاره پر دغه هیواد د فشار اچولو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په 2025 کال کې د دې جګړې د پای ته رسېدو امکان شته دی.